او قدرمنو سلامونه مې واخلئ. دا د مارچ شلمه نیټه ده کال 2023 روژې ته یوازې 3 یا 4 ورځې پاتې دي. خبره داسې ده چې زه راغلی یم کلي ته د روژې نه مخکې. ما وی کور ته به څه د روژې هغه سړي خبره خل پلوم برابر کو، غم خادي به هم وکړو. شانګله ډېره لرې ده، وایي چې څومره منت څومره زارۍ غواړي، محبت هم په زړه کې ځای غواړي. او د جانان کلی دومره ډېر لرې دی، تله راتله غوټې 100 روپۍ غواړي. زه چې راشم زما د مور او پلار، خویندو وروڼو، مشرانو، ترونو، ماماګانو، کاکاګانو د دې ټولو د خوشحالۍ سره سره یوه خوشحالي دای دا زما کیتی پیتی دی، دا زما پیتی پیتی دی، دا زما ایتی پیتی دی. څنګه یې نجمان؟ ښه په تیزه وایه که نه؟ ښه چروت کې خوشحاله او کور خیر دی، صحت دې ښه دی؟ ته څنګه یې راهیله؟ ښه خوشحاله یې؟ مور دې ښه ده؟ ښه خوشحاله ده؟ پلار دې څنګه دی؟ ښه دی؟ او سکول ته ځې راځې؟ او ته څنګه یې؟ ښه یې؟ خوشحاله یې؟ او پلار دې څنګه دی؟ ښه دی؟ او خور دې څنګه ده؟ هغه کوم ځای کې ده؟ سکول کې ده. قدرمنو دا خو د دیو نه تپوس پوښتنه وه، دیو کې ډېرې قصې دي، ټپه، شعر، سندره، ژوند. دا کلیوال رنګونه درته هم ښیمه که په خپل زړه دې تېرېږي نو اور خیر دی، خو د بل نه به تپوس کوې چې کور خیر دی. او بس هم دومره همدردي ده پاتې شوې چې تپوس درنه څوک وکړي چې نور خیر دی. دا خیر په خیرو، مخکې به ځو، ما سره اوسئ. دا ماشومان چې زمونږ وي قدرمنو، دا مونږه په دې موبایلو، په دې ګیمونو، په دې ټیبلیټو خوار وزار کړه. فزیکل اکسرسایز د ماشومانو نه وي، نو دې وجې نه د دوی منټل هیلث هم کمزوری وي او فزیکل هیلث هم کمزوری وي. دا ماشومان چې په دې غرونو خیږي، په دې سختو مشکلو لارو خیږي، نو دوی د ذهن استعمال ډېر کوي. ها زه پرېږده چې دا دنه مخکې ځي، دې پسې ځئ. دا مې ته خور مې ته مخکې کړې ده. صبر وکړه راهیله، تاسو وروستو شئ. اسپهانه نجمان مخکې کوي، دا مخکې کوي، دا به تاسو ته لار ښیي. نو دې کې د لیډرشپ کوالټیز د دې وخت نه موږ را پیدا کول غواړو. مخکې ګوره غنه ده ښځه، دې غنې ته خیال وکړه چې دا به څنګه لرکې، اول دې ته خیال وکړه. دا اوس لګېرې دیو ټرین کېږي، دیو د ژوند د را روانو سختو سره هغه ګوره په غنه یې خپه کېښوده. احتیاط به کې، احتیاط به کېښه. یا الله تعالی ودرېږه. زه هم دا غنه ده، ښه غنه ده نجمان، دغلته لږه ودرېږه چې زه سره په دې کې مرسته وکړم. دغلته ودرېږه، ښه ودرېږه. او ملګرو څه په چل ول باندې سره دیو په محنت څه زما په محنت څه دا بوټي نیوه راوخاته. څوک پکې په لاره باندې څوک تکلیف شو؟ ته تکلیف شوې؟ څه مسله وه نجمان؟ ته ترې مخکې رالې او څه مسله خو نه وه که نه؟ ښه دا ګورئ سترګې لولې په ډکې ولګېده. راځه دا به پکې لګي، دا پکې کېږي، دا د ژوند منډې دي. ښه کله به سترګه خوږېږي، کله خپه خوږېږي. خبره د ګل رشاد کاکا کوټه ده. ګل رشاد کاکا د خدای ژوندی لري، خو اوس یې کډه وړې ده. دی به دلته و، د هغه سره څاوري و، میښې به وې، دا خشاکونه به و، دلته به موږ راتلو، وړې وړې لیندې به راسره وې. اگر چې د مرغو داسې ښکار نه و په کار، خو بس موږ نه و پوهه، نو موږ به ښکار کوو. دا ځوانان بیا دې غر ته روان دي. نن سبا څونکې د ګوجو ورځې دي، نو دا یو ګل دی ډېر خاص، دې ته موښکۍ وایي. موښکۍ دا یو میډیسنل پلانټ هم دی رشانګلې. دا موښکۍ خرڅېږي هم د خپل یو ریټي. او ګوجۍ چې بیا وي مشروم ته چې کم په بوټانیکل نیم دی د هغې مشروم، نو هغه هم دلته په دې موسم کې کېږي. راغلی یم او یو قسمه دغه کیتې پیتې مې په مخه کړي دي. زه دا خبره دې ټول ولس ته کول غواړم، د پښتنو مستقبل زمونږ بچي دي، د پښتنو ماشومان ډېر وي نسبتاً. تاسو یقین وکړئ که په صحیح معنا موږ د خپل نوي کل تربیت وکړو، نو موږ به ډېر په دې دنیا کې یو ډېر غټ کنټریبیوشن وکړو. خو یاره که په دې فصل کې مه ځئ، په لاره لاره ځئ که نه. دیو هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي. پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لارو باسي، بره بره بره. خیال وکړه، خیال وکړه. یا الله تعالی دا دغه دا ستن مننه صحیح ښه هېڅ پته نه لګي سړیه. ارت او قصو پیسو کرنټونو دې خوا ځئ، په دې بله لاره ځئ. دا زمونږ د کلي ننداره ده. دیو ساتل هم پوره قصه ده. کلی وګورو، که دیو وساتو، که څه چلو کو، خو غم به یې نه کوئ. وایي چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی. چا وی چې پښتو کې غزل چرته دی. لا ورته چابک یم، دیو روان دی او زه ورپسې روان یم. واه هاي ګل رشاد کاکا،
هاي یقین مې نشي. یوه چرګه خو مې ولیده دې کوټې مخکې، ښکاري چې څه اثار پکې شته، کډه پکې شته چېرته. راځئ دا موږ روانو سفر لا دوامدار دی. یوازې د دې ماشومانو د خوشحالۍ دپاره د دوی د نفسیاتي او جسماني تربیت دپاره یو کوشش روان دی. اواز وکړئ یو سپی خو نشته که نه کاله کور او که ناسې نه چې توتو د باندې راشي. ګورئ دا زمونږ د شانګلې اوهو خیال به کې خیال به کې ښه دا ځوان روان دی. یالله هم باینه کې سپی نشته که نه. دا تاسو کتلی شئ قدرمنو د شانګلې دا بیا هغه خلک دي کوم چې دلته په دې مینو کې یا کوټو کې پاتې کېږي. د دوی یو خاص روایتي بره ودرېږئ ښه مخکې به نه ځئ زه لږ ولس ته دا څه دا ګورئ جي دا زمونږ روایتي بلۍ دي دغه برګې دي دې ته برګې وایي دا او په دې برګه کې دا زما په خیال دا راشپیل پروت دی که تبر پکې پروت دی دا پورې ګرلاسه ده د دې خلکو اسې یا خري نو هغې باندې دا ګرلاسه پرته وي. هغه بیلچه د زمیندارۍ دا د دوی د زمیندارۍ جامې دي. دلته دا واښه دوی راټول کړي دي دا څوروله ورکوي. دا د ټانټو چې کومه پهه ده هغه راجمع شوې ده. راشپیل دا دی راشپیل کاکا څنګه یې ښایي ټیک ټاک. او دا دې ته موږ بیاش وایو بیاش دا لږ مضبوطي او دا پکې برګي نو بس وایي څه ورته وایي چې اور چې بلیږي لوګی خیږي دا بېلوګي لمبې زما د زړه نه ځینه رو 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 نو دلته دا برګې چې دي دا لوګو وهلي دي. ځئ چې ځو مخکې ښه دغه پیپ دې دپاره چې دا خلک دلته ورونه بلی دا هغه وچه ټانټه ده چې کوم میخې په اخور کې خوړلې ده وچه ټانټه پاتې ده. ځئ چې ځو د خیره ښه دا د ټانټو ټوپ دی دې ته ټوپ وایي او دې ته د وښو ګری وایي. ځئ چې ځو په مخه. او ملګرو څه په کنډو کړمو لوېدو پاڅېدو زه بیا هم دا وایم چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاڅېدلی دی په لار کې نو ځان به ستړی کوئ د ژوند یو ښه سله به میلاویږي. زه په دې بچو ځان ستړی کومه دا به د کار خلک وي. څه به وی او نجمان اصفهان او راحیل څه به شریکو ها کله کله اوس هم دلدارۍ ده که ژوند لکه زما کوه. دلدارۍ له او اها او ژوند لکه زما کوه دا مو وایې. واو very good لاسونه وپړقوئ. د ماشومانو سره به ملګرو د نفسیاتو ماهرین وي یا د ماشومانو د علم پوهان د ماشومانو سره به ځان ماشوم کې دیو سره به ټوقې ټقالې ګپې شپې نو دیو به اله تا سره خپل احساس شریکولی شي او د دیو ښه تربیت کیدی شي. د ماشومانو تربیت وکړئ ماشومان وروځئ وپالئ دیو له وخت ورکئ. دا ګورئ په دې الله هم خفه کیږي. پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم به خپل نوسي په اوږو باندې ګرځول. د ماشومانو په تربیت په اسلام کې په ساينس کې په پښتو کې عقل فهم دانش هم دا وایي چې د ماشومانو تربیت له ډېر خصوصي وخت ورکوي. حقیقت دا دی راځئ چې ځو ښه داسې رو رو ځئ داسې ځئ منډې به نه وایي رو رو به ځئ ښه چې ښکلی ښکلی څوک ځي چې څوک تیز تیز ځي بیا هغه په میږي خپک دي او بیا بدي الله خفه کېږي. ښه میږی زیروح دی هغه به نه وژنئ شا به صرف ده په شانې ځئ اصفهان په شانې. نو ملګرو اخري خبره به مې دا وي زه هم دومره ډېرې خبرې کومه کله کله چې ځان ته سوچ وکړم چې دا ټولې خبرې خالص یوازې زه کومه. رښتیا خبره دا ده رښتیا خبره په بهر هیوادونو کې میشته چې څومره پښتانه دي دا که په اروپا کې دي دا که میډل ایسټ کې دي دا که چېرته هم دي هغو چونکې بهري دلته د هغو ماشومان یوازې د میندو سره نجمان ګټې به نه ولي که نه نجمان کته به توتي مړ کېږي توتي اصفهان به تاسو نه خفه شوم ښه زه به تاسو نه راولمه توتي مړ کېږي که نه توتي مړ کېږي دا ښکلي توتیان دي راځئ بره بره ځئ بره بره ځئ څوک چې بره ځي هغه به زه به ګاډي کې هم بوځم ښه هغه به ګاډي کې بوځم هغه راحیل شانې ځئ راحیل شانې ځئ. نو غرض مې دا دی ملګرو چې په اروپا کې میشته پښتنو خپلو بچو ته خصوصي توجه ورکوي. خپل د خاورې د وطن
د دې وطن د خوشبو سره اشنا کوي، د دې وطن د جلال او د جمال سره اشنا کوي، د دې وطن د وزډم د پوهې سره اشنا کوي، خپل پښتون روایات ورته وښایئ، خپل پښتانه اقدار ورته وښایئ. دغسې کوم چې میډل ایسټ کې زمونږ مزدوران وروڼه دي یا نور، نو هغو له پکار ده چې خامخا په هره هفته کې یا په هر دویم ورځ ټلیفون کوي، زنګ وهي، خپل کورواله ته خپلو بچو سره خبرې کوي، هغو ته یو احساس ورکوي. زه دا خبره ډېر په دعوې سره کومه د بچو خپل نفسیاتي، که تاسو یو ښه معاشره سبا له لیدل غواړئ نو نن له په دې ماشومانو باندې پوره توجه ورکوئ. او د مور غیږه ډیره لویه مدرسه د پوهنتون دی، هغه غیږه علمي کوي، په ښځو باندې تعلیمونه کوئ، هغو له لږ اکسپوژر ورکوئ چې هغو دنیا وویني، نو چې هغو خپل بچو ته هغه تربیت منتقل کړي. به هر حال ډېرې زیاتې خبرې کیدای شي، زه د ماشومانو په حوالې سره لږ ډېر حساس په دې بنیاد یم چې دا هغه ګلالي تنکیز ذهنونه دي چې د دې وطن دا جړېدلي دردېدلي ځپلي ماښامي به دوی په خپل علم پوهې عقل دانش سره روښانه کوي، ښایسته کوي به. خو شرط به دا وي چې دا خلک موږ په خپل وطن، په خپله پښتو، په خپل روایاتو، په خپل اقدارو باندې پوه کړو. هی نن بیا یې جوړ ټوپک د چا په لاسو کې لیدلی، مرغۍ د چنارونو نه بېواره خورېدې. خدای دې په وطن امن راولي، خدای دې دا ګلالي ماشومان د وطن د امن ضمانتګر وګرځوي. افسر افغان ته اجازت راکوئ د شانګلې لیلوڼۍ د دغه مستو، د دغه شوخو، د دغه ډکو او زرخیزو ښکلاګانو نه د لوی الله په امان. سپرلی را روان دی، ده راغلمه بچوړیا، ده راغلمه.